لنډه کیسه د سرو زرو غاړکۍ. لیکوال انجینر ستانمیر ظهیر. غږ اجمل پردیس. د کلا تر مخ د اتڼ مست ډول وهل کېده. ژڼو او ځوانانو ورته یوې خوا بلې خوا څڼې غورځولې. د ډول غږ تر لرې لرې ځایونو رسېده. له هرې خوا نه ډلې ډلې خلک واده ته را روان وو. د کور دننه د کلي نجونې راټولې وې. د چمبې او دریا د غږ سره د بنګړو شرنګار هم مل و. په هر ټیکۍ کې به د ریډیګل نوم یادېده، ځکه چې نن د هغه واده و. ریډیګل د پلار مشر زوی و. په اووم ټولګي کې زده کړه کوله. نوې شونډه توره شوې وه. د راغلو میلمنو نه به کله ناکله یو بل غږ کړ: د واده والا چیرته دی؟ رایې ولئ چې موږ یې وګورو. ریډیګل به چې دا غږ واورېده، له شرمه به تک سور شو. په بیړه به یې هغه ځای پرېښود. کله به یې د کلا د یو کونج نه او کله به یې د بل کونج نه د کلیوالو د اتڼ ننداره کوله. خو نږدې نه ورتلو، ځکه چې له خلکو شرمېده. د واده نه وروسته 2-3 ورځې ښوونځي ته هم لاړ نه شو. په ښوونځي کې به ناخبره زده کوونکو د یو بل نه پوښتنې کولې: دا ریډیګل ولې ښوونځي ته نه راځي؟ خدای دې خیر کړي، ریډیګل ناروغه نه وي. پخوا خو یې هیڅ غیرحاضري نه کوله. ټولګیوالو به یې په خندا وویل: ناروغه نه دی، ښه روغ جوړ دی، نوی واده یې کړی، پرېږدئ چې یو څو ورځې په کور تېرې کړي. کلیوالو هم د ریډیګل د واده په اړه بېلابېلې تبصرې کولې. پلار یې ښه کار ونه کړ چې په دومره ماشومتوب کې خپل زوی ته واده وکړ. ډاکټران وایي چې واده د 18 کلنۍ نه وروسته پکار دی. واده هغه وخت ښه وي چې بنیادم یې پخپله وګټي او د بل لاس ته اړ نه وي. ښه یې کړي چې واده یې ورته وکړ، ځکه زامن به یې وشي او زامن خو د پلار او نیکه مټ او بازو وي. کور کلی خو د دښمنیو ډک وي. د چا چې نارینه اولاد نه وي، په کلي کې ګزاره ګرانه وي. د ریډیګل پلار هم په وروستي نظر و، ځکه خو یې خپل زوی ته په 14 کلنۍ کې واده وکړ. د یوې اونۍ رخصتۍ وروسته نن لومړۍ ورځ وه چې ریډیګل ښوونځي ته راغلی و. کله چې به کوم ټولګیوال ورسره ټوکه ټکاله وکړه، نو د ریډیګل رنګ به لکه سور انار تک سور شو او د شرمه به یې هیچا ته غږ نه کاوه. هر چا به چې هر څه ویل، ریډیګل به پرې خپل غوږونه کڼول. د تفریح زنګ ووهل شو. ماشومانو ټولو د کانتین خواته منډې کړې. چا یو شی او چا بل شی واخیسته. هر یو په خوراک لګیا شو. خو ریډیګل هلته لرې په یو کونج کې ولاړ و او د ټولو ننداره یې کوله. یو ټولګیوال ورنږدې شو. په خندا یې ورته وویل: ریډیګله، پخوا خو به تر هر چا نه تا زیات په کانتین کې شیان اخیستل او شخوند به دې واهه. دا نن څنګه غلی ولاړ یې؟ ریډیګل یوازې په شونډو کې مسکی شو. نور یې هیڅ ځواب ورنه کړ. بل ټولګیوال پرې غږ کړ: خیر دی، که پیسې نه لرې زه به یې درکړم. ریډیګل ژر خپل جیب ته لاس کړ او ویې ویل: نه، دا د پیسې را سره شته. هره ورځ پلار یو لسګیز راکوي، نو بیا یې ولې نه خورې؟ هسې زړه ته مې څه نه کېږي. د واده د ورځې نه وروسته ریډیګل بیا د ښوونځي په کانتین کې کله هم څه وانه خیستل. یوازې به یې له ورایه د نورو ننداره کوله. که کوم ټولګیوال به څه ورکړل، وبه یې خوړل، او که به چا څه ورنه کړل، همداسې وچې شونډې به بیرته ټولګي ته ستون شو. د هرې جمعې په ورځ به د کلي ماشومانو لوبې کولې. خو د واده د ورځې نه وروسته بیا ریډیګل چا د خپلو همزولو په منځ کې ونه لیده. که کوم چا به د ریډیګل د غیابت خبره وکړه، نو بل به ځواب کې ورته وویل: هغه اوس ټوله ورځ په کور کې د خپلې ښځې په خوا کې ناست وي. له هغه نه سړی جوړ شوی. اوس موږ او تاسو سره لوبې نه کوي. د همزولو سره د ریډیګل نه هغه پخوانۍ لوبې ځکه پاتې وي چې هغه اوس د خپلو نوو خیالونو سره لوبېده. د هغه په لاره کې یو نوی ارمان راټوکېدلی و چې د لاسته راوړو په لټه کې شپه او ورځ سوچونه کول. د جمعې د ورځې رخصتي وه. ریډیګل د ولسوالۍ بازار ته لاړ. کڅوړه په لاس کله به یې یوه دوکان او کله بل دوکان ته سر ورښکاره کوه او په لوړ غږ به یې دوکاندار ته داسې ویل: ماما، وچه ډوډۍ نه اخلې؟ په خپل لاس مې وچه کړې، ډېره ښه ډوډۍ ده. خیر دی، ارزانه به یې درکړم، ته یې یو ځل وګوره، که خوښه دې نه شوه خیر دی بیا یې مه اخله. خو دوکاندارانو به چا د سر په ښورولو او چا به هم په تروشه ټنډه یوازې د نه ځواب ورکوه. د یو لړ سرګردانۍ وروسته ریډیګل ولسوالۍ د بازار په یو کونج کې
د وچې ډوډۍ د خرڅولو دکان پیدا کړ. په بیه ورسره جوړ شو. د خپلې کڅوړې څخه یې وچه ډوډۍ راوویستله او د دکاندار په تله کې یې واچوله. دکاندار هم نغدې پیسې ورکړې. ریډي ګل په خپل جیب کې کېښودې او په ډېرې خوښۍ کور ته ستون شو. په کور کې خپل بکس خلاص کړ. دا پیسې هم د خپلو هغو پیسو سره یو ځای کېښودې چې پلار هره ورځ ښوونځي ته د تګ په وخت کې ورکولې. ماسخوتن چې خپلې کوټې ته لاړ، ناوې یې بیا ځان مرور نیولی و. ریډي ګل چې هر څومره د خوشحالۍ ډکې خبرې ورته کولې، خو خپلې ناوې ځواب نه ورکولو. له ډېر وزرو زارۍ وروسته ناوې ورو په ګیله ورته وویل، تا چې ما سره په اوله شپه کومه وعده کړې وه هغه دې تر اوسه پوره نه کړه. کومه وعده یادوې؟ هغه د سرو زرو غاړکۍ درته یادوم. زما ټولې خورلڼې د سرو زرو غاړکۍ لري او زه یې نه لرم. ته مه خفه کېږه، زه په خپله وعده اوس هم ولاړ یم. نو کله به یې راته واخلې؟ که د خدای رضا وه ډېر ژر. د دې خبرې سره سم ناوې مسکی شوه او د ریډي ګل له غاړې غبرګ لاسونه تاو کړل. شپه تېره شوه، خو د ریډي ګل اندېښنه نور هم زیاته شوه، ځکه چې د ښوونځي په پیسو او یا هم په پټه د کور د وچې ډوډۍ په خرڅولو د سرو زرو د غاړکۍ اخیستل یوازې د خوب لیدل و. نه پوهېده څه وکړي. په ټولګي کې به هم همدې فکرونو او سوچونو کې لوبېده او ښوونځي ته د تګ راتګ په لاره کې به هم په همدې فکرونو کې زنګېده. ټولګیوالو به ویل، نه پوهېږو چې په ریډي ګل خوارکي د واده نه وروسته څه بلا راښکته شوه. نه د پخوا په شان خبرې کوي او نه هم په سبقونو کې مزه شته. خو ریډي ګل هیڅکله د خپل زړه غوټه بل چاته نه سپړله. یوازې په دې هڅو کې و چې څنګه به د خپلې ناوې سره کړې وعده پوره کړي. په همدې هیله یې هرې خوا د پیسو د پیدا کېدو لارې چارې لټولې. د ورځو نه یو ورځ چې کله کلیوال د جمعې له لمونځ نه راووتل، د یو تن پام شو. په لوړ غږ یې وویل، تاسو ګورئ د چا جنازه یې راوړه. د دې خبرې سره سم ټول ټولګیوال ورخطا شول. یو په ورو غږ وویل، خدای خیر کړي، جنازه به د چا د کور تر مخ ایښودل کیږي. ټول ژر ژر د جنازې په لور ورغلل. جنازه کېښودل شوه. یو کلیوال د مړي له مخ نه ورو څادر پورته کړ. په حیرانتیا یې چیغه کړه، آخ دا خو ریډي ګل دی. د ریډي ګل پلار چې دا غږ واورېده، سپینې یې وتښتېدې. په ټول بدن یې لړزا شروع شوه. ورو یې د کلا دیوال ته ډډه ووهله. یوه ښه شېبه په خپل حال نه و او بیا یې د غوسې نه په ډک غږ وویل، ووایې زما زوی چا وژلی؟ د جنازې سره د راغلو کسانو څخه یو تن په خواشیني غږ وویل، پلاره ستا زوی چا نه دی وژلی. له موږ سره یې د ولسوالۍ په بازار کې د ورځې په 200 افغانیو د خټو مزدوري کوله. د لاندې نه یو تن مزدور خښتې وراچولې او ریډي ګل د بام په سر نیولې. یوه خښته یې لاس ته پورته ونه رسېده. ریډي ګل هڅه کوله چې وینیسي، خو هڅه یې ناکامه شوه او خوارکی د بام له سره لاندې په ځمکه راولوېد. څو چې موږ راپورته کوه په حق رسېدلی و. الله دې هغه وبخي او تاسو ته دې خدای اجرونه درکړي. ولاړو خلکو ټولو په لوړ غږ وویل، آمین.